او نن د مور او پلار چې په بچو په اولاد کم حق دی د هغې بیان درته کو. څنګه چې بچي واړي د دې په خپل مور او پلار څه حقونه وي، دارنګې چې کله دا بچي زلمی شي نو بیا د مور او پلار هم په دې خپل اولاد حقونه دی به پوره کوي. دا بچي څه دپاره وي؟ د همدې دپاره چې دا پلار او مور بوډا شي او دا بچي احترام وکړي، قدر وکړي، عزت وکړي. او که دا بیماران علاج وله وکړي او که دا ضرورتمند دي ضرورت وله پوره کړي او که دی جومات ته د تلو نی مانځلی بوځي، دا د مور او پلار حق دی په بچو باندې. قرآن شریف کې الله د خپل حق سره دا نږدې ذکر کړی دی، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. دا الله په حقونو کې لوی حق دا دی چې صرف د الله عبادت وکړئ او ما سوا د الله نه د بل چا عبادت به نه کوئ. او که یو کس د الله نه علاوه د بل چا عبادت وکړه دا مسلمان نه دی، کافر دی. او بیا ورپسې دویم نمبر حق د مور او پلار دی، وبالوالدین احسانا، چې تاسو مور او پلار سره ښېګړه وکړئ او ښه سلوک ورسره وکړئ، دی به خفه کوئ نه. بیا مور او پلار کې د چا حق زیات دی؟ د مور د پلار په نسبت. یو حدیث پاک کې راځي د حضور پاک نه یو صحابي تپوس وکړه د الله رسوله د چا سره من ابرو، چا سره ښېګړه وکړم، ښه سلوک چا سره وکړم؟ وی امکه، مور سره. وی دې نه پس وی امکه خپلې مور سره. وی د دې نه پس وی امکه خپلې مور سره. وی صاحب د دې نه پس وی ثم اباکه، د مور نه پس بیا د پلار حق دی. زمونږ علما لیکي د احادیث استادان وی د مور نوم یې 3 ځله واخیسته او د پلار یو ځل. وی ځکه چې د مور د پلار په نسبت 3 چنده حق سیوا دی او 3 سختۍ د مور دا په بچی د پلار په نسبت زیاتې تیریږي. لومبی تکلیف دا د هغه ماشوم په ګېډه ګرځول، دا ډېر ګران کار دی، آسان کار نه دی. څوک به 1 کیلو کاڼې ځان سره یو ورځ ونه ګرځوي او دا ماشوم 9 میاشتې لاول رکوټې او بیا لوی شي، دا 6 میاشتې او 15 میاشتې خو یې ښه دروند وزندار په خېټه ګرځوي. دا څومره ګران کار دی. یوازې په خېټه ګرځول نه دی، دې سره مور ډېر پرهیزونه کوي. منډه نه وي، منډه به نه وی، هسې نه دی ماشوم ته نقصان ورسي. ټوپ به نه وی او کټ کې به لوړې نه سملې او پرهیز به کې دا شی به خورې دا به نه خورې، ماشوم ته نقصان. 9 میاشتې د ګرځېدو د ملاستې او د خوراک او د اسکاک پرهیز آسان کار نه دی. دویم بیا د ولادت او د پیدایش تکلیف، دا خطرناک درد دی. په دردونو کې ردې نه خطرناک درد بل نشته، دام په مور تیریږي. او دریم بیا د پیو نه پرېکول، چې کله دا ماشوم 2 کالو ته ورسېږي تقریبا نو د پیو نه یې پرېږي، نو ماشوم خو مور ته جاړي. پلار له خو کله غوسه ورشي ماشوم جړی نه، په قصد جړی څه، او پلار خو باري او دا ماشوم مور ته جاړي پیو پسې، نو مور ورسره په تکلیف د بچي جړا ته مور چته ټینګېدی شي. دا 3 تکلیفونه هغه دي چې دا خالص په مور تیریږي او په پلار نه تیریږي. د دې نه علاوه نور تکلیفونه هم شته، لکه دا مور د دې ماشوم صفائی کوي، جامې ورته بدلوي، وینځي، متیازې ولینځي او ډوډۍ ورکوي. لیکن دا داسې تکلیفونه دي چې دا د کور دننه خدمت دی، هلته پلار بار خدمت کوي. دې کې دواړه شریک دي. پلار والا جامه پیدا کوي، مور یې ورته ورغوندي. پلار والا د اوبو انتظام کوي او مور یې پې وینځي. پلار د ډوډۍ انتظام کوي او مور یې پې مړی. نو په دغه تکلیف کې دواړه شریک دي. دا زیاتی نشو. او دا لومبي 3 تکلیفونه دا په مور زیات تیریږي د پلار په نسبت. د دې وجې نه حضور پاک د مور حق په بچی باندې د پلار په نسبت 3 چنده زیات حساب کړی دی. بخاری شریف کې واقع ده
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې بن اسرائیلو کې یو سړیو جوریجې نمو نیک سړیو او پخوا دی بن اسرائیلو هغې کې یو قسم عبادت تی رهبانیت ورته وایي ځان له جونګړه کې دیره شي او د الله عبادت کوي زمونږ د پاره شریعت کې دغسې عبادت بند دی منع دی دا به نه کوي مونږ به په جومات کې مونځ کوو د جمع به کوو له دې ثواب د جونګړې د مونځونو نه 20 چنده زیات دی خلکو سره تعلق به ساتو هغې به ښځه نه کوله بچي به یې نه راوړل دا به د هغې عبادت و نو دا حضرت چېته جونګړه کې دیره دی او لګیا دی د الله عبادت کوي یو ځل ورته مور اواز وکړه یا جوریج ای جوریجه دی په مانځه ولاړ دی دی وی الله اوس یو خواته او یو خوا مور ده د مور ومنم که ستا مونځ وکړم ظاهره وی مور به خپل کار کوي د الله به خوشحاله کړو او ورته بیا اواز کوي یا جوریج ای جوریج راشه دی وی یا الله یو خواته مونځ دی او بل خواته مور ده زه دا مونځ به وکړو په درېیم ځل بیا د مور ضرورت دی حاجت یې دی یا جوریج راشه ته ما دې له غوښتې وې د خدای نه او زما حاجت دی زما ضرورت دی کار مې دی مونځ وروسته هم کولی شي که نه او دی بیا وایي الله امي و صلاتي یو خوا مې مور ده بل خوا مې مونځ دی زما دا مونځ به کوو مور سره به راکاږو مور ورته وایي وی ښه بچې را خو نه لې خو خدای نه به دا سوال کوم چې الله الله دې مړ که چې د پلیتو خلکو په مخ دې سترګې ولګي د زناکارو ښځو په مخ دې سترګې ولګي یعنې رسوا شي د زناکارو په مخ سترګې لګېدل لا ظاهري معنا نه ده مراد یعنې الله دې رسوا که اوس وروڼو فرض مونځ که کې او که مور د آواز درکړي نو پوره که د الله حق لیکن چې ته نفل مونځ کې حدیث کې راځي لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق د مخلوق تابعداري به هغه ځای کې کوې چې الله نه خفه کېږي او که الله خفه کېږي بیا مخلوق پرېږده نو ته به چې دا مونځ خو پرېښودل نو په کار په دې خو الله خفه کېږي نه دا خو نفل مونځ دی دې جونګړه کې دیره د خپل نفلي مونځونه کوي دا وروسته هم کولی شي مخکې هم کولی شي او د مور خدمت فرض دی مور محتاجه ده د هغې خدمت فرض او الله وایي که نه او دلته کې مونځ فرض خو نه دی نفل دی نو دا مخکې وروسته هم کولی شي نو د سعادتوب وکړو ګوره عمل له علم ګوره ډېر ضروري شی دی دا ذهن کې واچوي هر عمل به هله کېږي چې ستا په هغه عمل علم وي که علم دې پې نه او عمل دې د علم مخالف وکړو نو عمل دې لاړ دوړه شو